ځینې خبرې بیخي سړی وژني. ماشوم هدیرې ته ورغی. د مور قبر یې د کتابونو په بکسه وویشت او ورته یې وویل: مورې، ای مورې، مورې تا ته وایم، تا د چا ته پرېښودم؟ ای مورې، راپاسه کنه شابه، ته ولې زما غږ نه اورې؟ مورې تا ته وایم، راپاسه، له ما سره لاړه شه او زموږ هغه معلم ته جواب ورکه چې هره ورځ راته وایي ستا مور ډېره بې پروا ده، نه د مکتب ته پاک جامو کې رالیږي او نه در باندې سبق زده کوي. ای مورې، زه دې چا ته پرېښودم؟ ما باندې خلک اوس خپل ټوکې کوي. نوي کالي مې نشته، کالي مې خیرن دي، کلي کوڅو کې ګرځم په خیرنه جامو کې، ټول راپسې خاندي. مورې، راپاسه کنه، زه دې چا ته پرېښودم؟ خیر دی، راپاسه مورې. مورې، ای مورې، نه راپاسې. هیله لرم، هیله لرم، هیله لرم په یتیمانو باندې ډېر زیات شفقت کوئ. د مور د مینې نه خدایا هیڅوک هم بې برخې نه کړئ. د مور مینه نه پیدا کېدونکې مینه ده. نو هیله کوم چې له یتیمانو سره ښه چلند کوئ، ناز نزاکت برداشت کوئ، سرپرستي خپل په لاس کې واخلئ. دا کیسه د صحبت الله رحمان لخوا تاسو ته ډالۍ شوه په دې هیله چې د ملګرو سره یې شیر کړئ او کیدای شي په همدغه لیکنې یا همدغه کیسې باندې د یتیم سره مینه محبت زیات شي. نو اوس ورکړئ صحبت الله رحمان ته اجازه. په پاک رب مو سپارلي یاستئ. د ځان ډېر زیات خیال کوئ. د خدای په امان ښې چارې. الله حافظ.